پر صادراتي او وارداتي توکو د تعرفې ټاکل د مالیې وزارت صلاحیت دی. د تعرفې کمیټې مشري د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال په غاړه لري چې د صنعت او سوداګرۍ، اقتصاد، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، کانونو او پټرولیم وزارتونو مرستیالان او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیسان د کمیټې غړیتوب لري. د ملي پراختیا شرکت سترې اقتصادي پروژې. د مالیې وزارت اړوند د ملي پراختیا شرکت په ملي کچه سترې اقتصادي پروژې تطبیق کړي چې اوسمهال د یاد شرکت له لوري د هیواد په شمال کې د خوشتیفې ستر او ملي کانال رغنیزې چارې روانې دي چې تر دا مهاله یې د لومړي پاس چارې 8.10% بشپړې شوي دي. په پلازمینه کابل کې د پاکو اوبو برابرولو ستره پروژه افتتاح شوه. د مالیې وزارت اړوند د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو دولتي شرکت په هڅو او د یونیسف مؤسسې په مالي مرسته د 200 میلیون افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو برابرولو ستره پروژه پرانیستل شوه چې ورسره به 14,000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د مالیې وزارت اړوند د عوایدو لوی ریاست مشرتابه د وزارتونو او دولتي ادارو له مسؤلینو سره وکتل. په دغه کتنه کې د مالیې وزارت او یادو ادارو ترمنځ د ارزښت لرونکو بهادار اسنادو د چاپ په تړاو خبرې او هوکړې وشوې. د هرات مصروفیت له خپل مالي پلان څخه زیات عواید راټول کړي. د روان مالي کال په لومړیو 10 میاشتو کې د هرات مصروفیت ټول 2 میلیارد او 240 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي چې دغه شمېر عواید د ورکړل شوي مالي پلان څخه 14% زیاتوالی ښیي. د افغانستان په ګمرکونو کې د بې اسناده موټرو د ثبت او محصول پروسه په چټکۍ سره روانه ده. د یادې پروسې له پیل څخه تر اوسه په ټولو ګمرکونو کې 3120 بې اسناده موټر محصول شوي چې له درکه یې 183 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي او د دولت خزانې ته سپارل شوي دي. د مالیې وزارت د تعرفې کمیټې ناسته ترسره شوه. د ګمرکونو او عوایدو مرستیال ملا محمد ناصر اخوند په مشرۍ د تعرفې کمیټې په دغه ناسته کې د یو شمېر وارداتي او صادراتي توکو په ګمرکي تعرفه او د وارداتي توکو لپاره د ملي کوډونو پر جوړېدو بحث او پریکړې وشوې.